کم زنانه سلور کار کوي کنه باس وام چې دا بس کلکه مؤمنه ده کلکه دې دپاره دا پوره دي. اول نمبر چې زنانه د فرض منځ اهتمام کوي، د فرض منځ اهتمام کوي، دا ضروری خبره ده. فرض منځ کې د چا سرم زنانه سمجوته مه کوئ، مه د خاون مه د بچو. فرض منځ د خاون د حق نه مخکې دی او د بچو د حق نه مخکې. چې ډومبې زنانه تلې ته ودرې نو ډومبې تپوس په درنه د فرض منځ کې بیا د خاون نشي خلاصولی، بیا د رشته دار نشي خلاصولی. اوله خبره د زنانو دپاره د فرض منځ اهتمام، په وخت کې منځ کول، په ډبلو کپړو کې منځ کول او دنده په کوټه کې منځ کول. چې مانځه ته سړی په غولي کې ودرېږي او هلته به سالن پخې ځان ته به سالن کټوی مې خوا ته ورته مصله ور واچوي، زه دا غوښه به ورته خوري نه شي، زه به ورته مونځ وکړم. په مانځه کې به کې کوکر سي کوي، دا مونځ دی. په مانځه کې د وړو د کلارولو نګراني کوي، دا مونځ دی نه. چې د مانځه ټیم شو اذان اوش باس او د سکو درون لباس واغوله او په کوټه کې په ګوټ کې ودرېږه. مونځ د رب سره ملاقات، مونځ د الله په دربار کې حاضري لګولې. وای دا هغه منځ دی چې د ټولو نړومبې به زمانه د دې فرض منځ تپوس په میدان محشر. اولنۍ خبره. دویمه خبره د زنانه دپاره ضروري خبره هغه د پردې اهتمام دی چې دې زنانه کې پردې غټ اهتمام کوي، په وجود د غیر محرم نظر نه پرېږدي، په نرو کپړو کې مونځ نه کښي ښه چې ولاړه په مانځي اډو په کوټه کې ودرېده نو چې لوپټی په سر کړي ټول سر یې پکې ښکاري نو دا مونځ کېږي نه، مړوندونه ښکاري نو دا مونځ کېږي نه. نو درون لباس او د خپل پردې د وجود اهتمام کول دا د خاون په حقونو کې راځي. ښه زنانه به د خپل وجود د پردې خیال ساتي، دا پې د خاون حق دی. حق دا د خاون حق ضایع کوي چې دا د پردې اهتمام نه کوي. نو یو د فرض منځ اهتمام کول او بل د خپل وجود پرده او ستر د دې خیال ساتل. دریم د خاون رضا اغستل، خاون رضا کول. خاون رضا کول د خاون د رضایي چې خیال ساتي، دا زنانه نه د خبر نه. اما ته وایي زه د شپې تهجد کوم، زم اول د خاون نه تپوس وکړه چې د تهجد کومه ته خوشحاله که ته نه خوشحاله نو چې د تهجد په ټیم زه تاله د خپو چاپي کوم نو څنګه وایي؟ نو که خاون وایي چې تهجد مه کوه او ماله چاپي کوه نو دله چاپي شروع کړه. د تهجد په ټیم کې دله خپې مالش کړه، د تهجد په ټیم کې دله خپې مالش کړه. نو د خاون رضا اغستل زکه دا خبره کوم چې د خاون حق ړومبې دی، د نوافلو نه د خاون حق ړومبې دی. دا د فقه مسله ده چې زنانه نفلی روجه نیسي او خاون یې په کور کې اول به د خاون نه اجازت غواړي. خاون ورته نه به نیسي نفلی روجه، سبا زما خیال به ساتي، زما خدمت به کوي. شریعت ورته وایي مه نیسه نفلی روجه، د دې خاون خدمت. دا خبره ښه په دلیل کوم، په دلیل په دې بنیاد کومه چې د ښځې نه به د ټولو نه ړومبې په میدان محشر کې تپوس کېږي عن صلاتها، د فرض منځ تپوس په د ټولو نه ړومبې، د زنانه نه د ټولو نه ړومبې به د فرض منځ تپوس کېږي. چې څنګه د فرض منځ نه فارغه شي بیا تپوس د نوافلو نشته، بیا تپوس د نفلي روجو نشته، بیا تپوس د تهجد نشته. دویم تپوس ډایرک د خاوند د حق دی. اول فرض منځ دی، بیا د خاوند حق دی. نو د خاوند حق په نوافلو مقدم دی، په تهجدو مقدم دی، په نفلي روجو باندې د خاوند حق مخکې، د خاوند رضا به علي. دویم تپوس پتا نه د خاوند د رضا کی. زنوان نبی علیہ السلام فرمائی ایما امرأت ماتت وزوجها عنها راز دخلت الجنہ. نبی علیہ السلام فرمائی چې کومه ښځه وفات شوله او د دې سره یو سرټیفیکیټ و چې وزوجها عنها راز، خاوند ترې نه رضا و. ښځه وفات شوله او خاوند ترې نه رضا و. بعضې ښځه وفات شي خلق یې د ډېرو تهجدو ذکر کوي، ډېره تهجد ګزاره وه، ډېر نوافلي وو، ډېرې صدقې ورکولې، خو خلق وایي خاوند ترې نه خفه و. د دې معامله ګرانه ده، د دې معامله ګرانه ده چې خاوند ترې نه خفه و. د دې معامله ګرانه پرېوځي، د دې معامله ګرانه ده. ښځه وفات شوله وزوجها عنها راز،
د نفلی منځونو ذکر نو، د تهجد نو، نفلی روجې نه وې، خو یوه خبره چلېده چې خاوند تېنه ډېر رضا و، د خاوند د رضا خیال یې ساتلی و. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای دخلت الجنه، دا ښځه جنت ته لاړه چې دې پسې وروسته د خاوند رضا چلېده. مونږ د نفل اورو، د تهجد اورو، د نفلی روجو اورو، خدا نورو چې ښځه وفات شي او وروسته پسې د خاوند رضا چلېږي. ایما امرأة ماتت وزوجها عنها راض، چې خاوند ترې نه رضا، دخلت الجنه.